دی سره ښکلی ژوند تېروئ د دې سره ښکلی ژوند تېروئ دی بیبیانو ډېره قرباني کړي د پردي کوره راغلي او تا کره اوسېږي د جینۍ چې واده شي دا د سیله مرغۍ جدا شي ښه دا د سیل نه یوه مرغۍ را جدا شوې ده او تا کره راغلې ده او ته داسې سزا ورکوې الله به یو ورځ تله ولګوي او په دغې تله کې به ونښلې ګورئ په دغې تله کې به ونښلې ډېره درنه تله ده ډېره غټه تله ده دا دعا کوئ الله زمونږ د نیکو تلې درنې کې خدایه د نیکو چابړۍ مې درون کې خدایه د نیکو چابړۍ مې کوشش کوئ زناورو سره بد مه کوئ زناور د بې ځایه ځای والی د دې به م الله تپوس کړي حدیث مبارک کې راځي یوه زنانه په لاره باندې روانه وه یو سپی و دا سپی په زناورو کې ښه خبیث زناور دی که نه دی ښه خبیث زناور دی حدیث مبارک کې راځي چې څوک په کور کې سپی ساتي او دا د فصل د چوکیدارۍ دپاره نه وي لکه د ضرورت دپاره نه یا خو به بعضې سړی د فصل چوکیداری کوي یا پې د مال چوکیداری کوي د دې دپاره نه وي او کور کې سپی ساتي د ده د عمل نه هره ورځ یو قیرات کمیږي هره ورځ همه شوقیه ساتلی هسې لبی را لبی خوراک ورسره هم یو ځای کوه څوک چې سپی ساتي په کور کې او د مال د حفاظت دپاره نه د فصل د حفاظت دپاره د چوکیدارۍ دپاره نه او دې بې ضرورت نه سپی ساتي حدیث مبارک کې راځي هر ورځ به د عمل نه یو قیرات کمی کېږي نو عملونه هم ډېر دي چې هر ورځ چې څوک سپی په کور کې ساتي هر ورځ د عمل نه یو قیرات کمی کېږي یو قیرات کمیږي لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ملائک هغې کور ته نه داخلیږي چې د رحمت چې په هغې کور کې تصویر وي د زیروح شي تصویري او یا پکې سپی د رحمت ملائک ورته نه داخلیږي نو سپی په زناورو کې یو خبیث زناور دی چې کله لوښې جوټه کې نو موږ وایو دوه درې پیرې په خاوره وینځه او بیا یې په اوبو وینځه ځکه نجس دی او حدیث مبارک کې راځي یوه زنانه په لاره باندې روانه وه د کویي په غاړه یې وکتل یو سپی دی تږی شوی دی او داسې ژبه یې ایستلې ده د دې کویي غاړو ته لونوالی یې خټه یي هغه خټه داسې په دې خوله باندې په دې ژبه پرې راکاږي د تندې د لاسه داسې تږی دی په هغې خټه باندې خوله لګي هغې زنانه خپله پڼه راواغستله د سر نه یې لوپټه لر کړله پڼه یې پکې وتړله او د کویي نه یې اوبه سپي له راوخېجولې او هغې سپي هغه اوبه وڅکلې د هغې په وجه رب العالمین هغه ښځه جنت ته ووستله او کنه خیر الناس من ینفع الناس کوشش کوه زناورو ته به بې ځایه ځای سزا نه ورکوي بې زبانه زناور چې ساتلي وي او دوی له خوراک په ټیم نه ورکوي د دې به الله تپوس کوي زناور به نښې نه ګرځوئ مونږ مرغۍ نښه وګرځو بیا پې ځان د شیش صحیح کوو نه دا به نښه نه ګرځئ نه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله وی مونږ تله د انصاف لګولې ده ټول هر څه به درله الله تلي دا هر څه به تلل شي ډېر په احتیاط ژوند تېرو هر عمل کو نو لومبې دا سوچ کو چې یوه تله را روانه ده په هغې به مې الله عمل تلي خدایه